تازه روسیې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په هکله مهم خبر اعلان کړ. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پای وګورئ. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماریا زاخروف وایي چې دوی په رسمي ډول د طالبانو له لوري ټاکل شوی سفیر منلی دی، خو په دې هکله باید یو وضاحت ورکړل شي. نوموړي وویل چې د سفیر منل د طالبانو د رسمیت په معنا نه دی. مسکو دې ته نه دی تیار چې په لنډ وخت کې طالبان په رسمیت وپیژني. هغې زیاته کړه چې د سفیر منل د افغانستان او روسیې د اړیکو د تقویت لپاره اړین و. په داسې حال کې چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیې، پاکستان، چین، ازبکستان او ترکمنستان به په خپلو هیوادونو کې طالبان سفیران منلي دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه